د ننګرهار بټيکوټ ولسوالۍ دريم فارم کې وزير 440 جريبه ځمکه باندې د ستروسو بوټو د کېنولو لړۍ پیل شوه. د ستروسو د یادو بوټو د کېنولو په موخه جوړ شو مراسمو کې د کرنې او مالدارۍ وزير ویل د ستروسو ټول هغه فارمونه چې په تیر کې منځه تللي د بیا ځل لپاره به ورغول شي. نوموړي د ننګرهار کانال ریاست له مسؤلینو هم مننه وکړه چې د کانال ریاست اړوند ستونزې له وزارت سره پر وخت شریکي کړي چې دوی به په حل کې اقدامات ترسره کړي. خواسته ما از مسئولین زراعت بس خصوصا مسئول ریاست کانال خواهش میکنیم باید که کوشش کند زمینه را برای شرکت هایی که اینجا سرمایه گذاری میکند و در بخش زراعت همکاری میکند زمینه را باید که مساعد بسازد و این ملت باید که اینجا سرمایه گذاری کند. د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال بیا ډاډ څرګند کړ چې د کانال ریاست اړوند ټولې غصب شوې ځمکې به له غاصبینو راوګرځول شي. دغه کوم غصب شوې ځمکه غصب شوې جایداد چې د ملت نه څوک په زوروري په زبردستي په ناحق غصب کړی دی هغه د غصب نه انشاءالله خلاصو او ملي شتمني بیرته ملي خزانې ته یو ځای کوو او د ملي شتمني سره یو ځای کوو. نوموړي د غرض د کرنیزو شرکتونو له مسؤلینو مننه وکړه چې د کانال ریاست اړوند ځمکو کې پانګونه کړې. د ننګرهار کانال ریاست مسؤلینو بیا له ولسونو مننه وکړه چې د بټيکوټ ولسوالۍ په ځمکو د کرل شو مالټو په ساتنه کې ورسره همکار دي. نو ستاسو د ټولو په نمایندګۍ د کانال ادارې د ټولو کارکونکو په نمایندګۍ د خپل ځان په نمایندګۍ خپلو قدرمنو مشرانو ته ننګرهار ته د راتللو هرکلی ویو. الله دې دوی راتګ قبول کړي او د دوی د راتګ په برکت الله تعالی زمونږ او ستاسو دا مظلوم ملت د مظلومیت نه وباسي او دا وران وطن دی الله تعالی زمونږ او ستاسو نور آباد کړي. د کرنیزو شرکتونو مسؤلینو او قومي مشرانو په دې خوښي ښکاره کړه چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په ننګرهار کې د ستروسو فارمونو جوړېدو ته پاملرنه زیاته کړې. امنیتي ارګانونو څخه هیله کوو چې دغه شته کومې مالټې چې دي د دغو مالټو حفاظت هم وشي او موږ سره دوی همکاري وکړي او دغه مشکل ته حل کړي. که تاسو دې فارمسي ته او د ننګرهار د زراعت دغه ته پاملرنه وکړو والله بل ټول افغانستان دلته آباد شي. بل لورته د کرنې او مالدارۍ وزير او ورسره پلاوي د بټيکوټ ولسوالۍ اړوند دريم او څلورم فارم سيمو کې جوړې شوې دروازې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. مسؤلین وايي د یادو دروازو په جوړېدو 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی.